ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور. د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د ګوزن ضد واکسین پیل شو چې 4 ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوي چې په دغه ورځو کې به څه د پاسه 2 لکه کم عمره ماشومان واکسین شي. د ولایتي ادارې لوړپوړي پلاوي لخوا د ولسوالیو د ساتنې مراقبت او بیارغونو روانو چارو ارزونه پیل شوه. د اسلامي امارت د مشرتابه حافظه الله د فرمان په اساس د ځانګړي بودیجې پر مټ د کورنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې د کونړ 15 ولسوالیو او امنیه قومندانیو د ترمیم او بیارغونې چارې پیل شوې. د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ د ولسي پولیسو او عمومي مدیریت کاري پرسونل او د یاد مدیریت مسؤل الحاج عبدالغفور سلارزي په مشرۍ د مرکز اړوند ساحو کې د شکایتي صندوقونو څخه لیدنه وکړه. د کونړ استیناف محکمې رئیس وایي چې دوی په تیر یو کال کې 1400 بېلابېلې شرعي پریکړې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت له لوري د لاسونو د پاکوالي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اندونیزیا ولسمشر مخکني مرستیال ویلي چې هیوادي غواړي له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د بغلان والي او د اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې د راوتو سیلابونو د بغلان په ولسوالیو کې پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي، لویې لارې او په دې سربیره خلکو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي او په جدي توګه بیړنیو مرستو پر ځای اساسي مرستو ته اړتیا لري.